بل بېګا مې وږي وده کړلو. پرون غرمه مې شنې چای پخې کړې، چا چیني او شنې چای راکړې. خو بس وروره ډېره مجبوره یم، خو مجبوري به وي صرف الله ته بیانې. خو چې بنده ډېر تنګ شي نو څه وکړم؟ بس اوس چې دې جمیله زما د غریبۍ انګړ راتاو شي او ما ته لږه بستره چې شی میلاو شي، لږ مې دې بچو له لاس کې څه شی راکړلی شي چې د بچي دارو درمن شي یا څه شي، او ما سره لږ صحیح زړه مې ډاډي چې ذره سختۍ کې مې پکارېږي. د لویو لویو قدرتونو ربه، د لویو لویو قدرتونو ربه، یو تمنا ده اورېدی شي که نه، ستا د سکڼې سکڼې ماښام د لوګې د چا د زړه لوګې لیدی شي که نه. السلام علیکم درنو مینهوالو، دا وخت تاسو ګورئ انګازي ټي وي او زه یم نواز زهید د پروګرام بې اسرې سره. کتونکو د دې پروګرام چې څنګه نامه بې اسرې ده، یقینا هغه عکسونه پکې راځي چې هغه ډېر بې اسرې دي. نن تاسو ته د کیمرې په نظر کې چې کومه تورسرې په نظر راځي، تاسو په خدای یقین وکړئ چې زما د ژوند مشاهده او تجربه، زما د خولې اواز او الفاظ و انداز زما نه هیر شو. هغه دردونه، هغه تکلیفونه او هغه پرهرونه نن دې مورکۍ ځان سره راوړي دي چې د موبایل نظر، د کیمرې سترګه او د مایک دا خوله هم شرمېږي. تاسو په خدای یقین وکئ چې زما په خوله هغه الفاظ نه راځي، خو راځي چې د هغې نه په خپله وپوښتو. مورې تعلق ته او نسبت ته د کومې علاقې سره دی؟ د باړې علاقې نه راغلې یم. مورې ستا څه ستونزې، څه بې اسرې، څنګه بې اسرې، څوک دې شته نارینه؟ نه یې یو خاوند لرم، هغه هم په دماغو کې فرق دی، نه په کاروبار کې څوک اخلي چې بس دا عمر نه هم ډېر دی، او بس کې یو زوی لرم حیات نومې دی، دا مې لور ده ایمن. مورې خاوند دی ذهني مریض دی، کار مار کولی شي؟ نه چې په کاروبار لی ولېږم بس بېرته را روانې نه کوي. زما کور حالات داسې دی چې نه مې انګړ شته دی او ډېر د بد حالات سره مخ یم. یوه کوټه لرم، وړوکي وړوکي بچي مې دي. مورې بچي دي څو دي؟ یو حیات دی وړوکی دی، کم عمره، یوه کلیز غاښونه یې لا نه دي وتي، او دغه مې مشته لور ده وجیحه ده، ایمن او حیات، 3 دانې. دا وجیحه او ایمن او حیات د دې د خوراک انتظام، د دوی کپړې جامې دا سره مې د یو طاهر حاجي کور ته وي، هغوی که زم ټکال او ترکاري راکوي، او یو بره مرسل ماما خونه ده، هغوی کره زم ټکال او ترکاري راکوي. او بسترې مې د اوس نه خلکو ته وویل چې یو بستره راله راکوي. دا لاس کې څه نیولي دي مورې؟ دا راله چا پته راکړله چې جم هسپتال له به ورشي، او دې کې دا لمبر یې ولیکلو چې هغې کې دا سړی دی، هغه به تا څه مدد وکړي. نوم یې دغه ښه نوم یې راته امانت علي نوم یې راته. اوس راغلی یم چې محرم چوټیانې دي او بېرته به ځمه. مورې چې اختر راشي د دې ماشومانو چاته سترګې وي؟ تابې خلکو که ورشم یې بنجارو ته سوالونه وکړم چې زما لور له پکې یو چپاړې وه، بله دې وړوکي اختر کې مې چپاړې وغوښتې په 5 شي او په 100 یې نه راکولې، یو نیم 100 یې غوښتلې، بیا یې چپاړې مې ونه شولې، همداسې پاتې شوله او جړلې. بیا مې ټول خلک به غوښه راکړي، بیا به الله پخه کړمه. مورې خلک ښه مالداره شو، خو رحمونه یې په زړه کې نشته. خوا کې مې دومره مالداره ګاونډیان دي، یو خونې راله پروژه کې سرسایه راکړه، خدای دې ورڅخه وکړي 4 زره، خو ظالمان خلک دي. بکسونه مې نه وو، کوټې دیوالونه مې نه وو، بل هغه شی مې جمع کړي وي، مې زه سیمټ او شیونه به په دیوالونو لوالم، ارانه چا وروجې پاتې وي چې چا رانه غونډه پنډه پټه کړله. د ډوګرې نه مې ایستلې وي 14 زره، هغه مې جمع کړي وي، مې زه خپله غریبي به پرې وکړم، خو چا رانه روغه پنډه پټه کړه. غټه لفافه مې ډکه کړې وه، په زړه کمبل کې مې تاو کړې وه، بس رانه پټې کړه دي. مورې دا بچې سکول ته دې عمر کې سبق ولځي؟ سکول مدرسې والا مو یې فیس راوړه، او د سکول والا چې دی نو په نه دغه سکول چې ورته وي اقرا ده کسایي کې مې داخله کړه، خو د دې په خپل همداسې زړه دی چې ایسته ترې بیا راووتله. یعنې غټو لازمان راته زه خوراکۍ موږ داخله کړه، میاشت په میاشت به خالي 1000 روپۍ راکړې. ما ورته زما د 1000 روپو وس نه کېږي، ښځه وایي زه ته لاړه شه، دا د افسرانو سکول دی، بس تا ماشومه داخله شو، دا بیا ترې راووتله. مورې چا داسې بله څه ذریعه دا مدن شته چا د سره مدد کړې؟ مې د بره نه ګوري، او الله هر څه ویني، او الله هر څه مالک دی، رب مې دې د الله په نظام کې ګیره کړي که زما به بله څه ذریعه وي. مورې په دې وطن کې په ستاسو په علاقه کې MNA به هم وي، MPA به هم وي، خان، نواب، ملک، د پټکي خاوند،
چا هم د سره مدد نه دی کړی؟ هغه ډېر دي. اوس چا وویل چې شفیق وګټله، شفیق له څو ځله لاړم رالم، څوک وایي نشته اسلام آباد کې دی، او څوک وایي هغه غریبانانو تنګ کړی دی. تېری یو سړی و، هغه ویل زه به دې ور مخکې کوم او داسې او داسې. بیا چا وویل چا دروغجن و، لمبایي ولاړو وتښتېدلو، او ستړي شومه تلم او راتلم به په خپو تلم او راتلم به. اوس چې خالي زما د انګړ لږ تاو شي او حیا مې را جوړه شي، په خپله هم ځوان یم، دا لور مې هم غټه شوه او زوی راسه بد عمله کېږي، په غرمو غرمو رانوځي، او چې سبق یې نشته دی چې کور کې خو یې لږ کابو کم که نه ور بندومه ورته تالا چومه، په خپل سر رانوځي چې بیا ورته څه ویم دومره دیوانه شو چې په تیږو مې ولي. بل بېګا مې وږي وده کړلو، پرون غرمه مې شنې چای پخې کړې، چا چیني او شنې چای راکړې. خو بس وروره ډېره مجبوره یم، خو مجبوري به وي صرف الله ته بیانې، خو چې بنده ډېر تنګ شي نو څه وکړم. بس اوس چې دې جمیله زما د غریبۍ انګړ راتاو شي او ما ته لږه بستره چې شی میلاو شي، لږ مې دې بچو له لاس کې څه شی راکړلی شي چې د بچي دارو درمن شي، اچ شي، او ما سره لږ صحیح زړه مې ډاډي چې ذره سختۍ کې مې پکارېږي. مورې دا راته ووایه چې کور کې د داسې څوک بل هېڅوک نارینه نشته ستا چې ستا غم غور غواړي؟ نه، دا سړی میرات و، مخکې نه اولاد نه و، د بله ښځې یوه وفات شوه، اولاد یې نه و، او اوس یې زما نه چې دی بس دغه یو زوی وشلو، نو نور زما بچي دلته زه نور نشته دي، او نه کوم زه بیمار یم. ما ته غټو ډاکټرانو وویل چې تا له ماشومان ښه نه دي، ملیانو وویل چې ذهني کمزوري مې ده، خپله ټوله ورځ زینځل کوم، دا شکي دی او دا بېلمازه دی، دلته سري کې لاړې، دا تکلیف کې په خپله مبتلا یم. مورې د خپلو بچو له رزق څنګه پیدا کوې؟ دا چې بس 9 بجې شي او به در کور کار ختم کړم، د یو موی وږیم بله موی وږیم، لاړه شم ته بنګله ورته وایي د ګونګي بنګله ده، صرف ټیکاله او ترکارۍ راکړي، کله بیګانۍ راکړي، کله باټینګڼ پیاز ټماټر راکړي، هغه وڅکم او بس بیګا مې مالګه دومره مالګه خو اسانه خبره ده چې زما غم بیګانه وه، بېخه ولاړلم، وارث دوکاندار ورته وایي هغې نه مې مالګه راوړله، پوڼۍ راله راکړه. دې ماشومانو ته کوڅو کې خلک څه وایي؟ ما غږ ورته کوي د پرمینې لیونۍ لور در راووته، د پرمینې لیونۍ لور راله، او به ډېر وروره نه په تکلیف نه چاله مرګ راځي، په خپل ټایم هر څه کېږي چې ډېره زهیر او شوخېدلې یم او ډېره نن سبا کړېږم. مرګ ولې غواړې مورې؟ نو بس داسې نه چې د ولږې نه ولږې زموږ اصحابانو تېرې کړي دي، خو بچي مې راته دارې خبرې بېزاره دي چې دوی رانه څه به سکول لتې، زما به ترې لږ شانتې زړګی دمه وی، بیا به مې ویل چې زه اوس په 2 بجې 1 بجه راشي، دوی راته په کور کې دي وران دي، هر شی رانه غواړي، که چا سبار میوه دانه ویني هېته کړېږي، حضور د ما نه وباسي، نو ما ته څه له ما ولې ولئ. مورې په دې وطن کې ډېر څه دي، الله تعالی خلکو ته ډېر څه ورکړي دي، ډېر وزداره، ډېر اختیارداره، ډېر ملکان، نوابان، خانان، د هغې نه تاسو څه غوښتنه ده؟ څه ورته وایي چې تا له څه درکړي؟ زه چې نور هر څه دي الله راکړي، راله دومره دې غواړم چې ما له د انګړ تاو کړي، او زما د دې بچو لږه لاره سمه شي چې زموږ په شانې دوی بیا شوقېدلي او کړېدلي نه وي، خو لږه زموږ حیا په حیا باندې په کور کې لږه کښېنم او لږ سکون مې نصیب شي، نور مې د زړه زور نشته دی. د هغې هم خپلې تور سرې شته، هغې ته به د خپلو تور سرو حیا نه ورځي؟ څه خبرې دا زړونه ډېر سخت شولو وروره، په خوله یې وایي او په زړه یې بله وي، خوا کې ګاونډیان مې دي ښه وزداره دي او په ما باندې پروا هم نشته، زما را بچي ما ته ترامونو والا ګاډی راشي وي په کباړ او په ډولچو یې ورکوو، دوی وکړېږي، ما سره غوړو ډولچانۍ ټولو ته 5-6 ډولچې راوباسي، ډېر به امونه نه باسي، اختر کې ټول خلک مټایي بادام شیونه راوړي، بیا ګاونډیانو که ورشم لږه لږه مټایي هم راکړي، او چې څوک مې په زوی خفه کېږي او ښه ښځه یې غره له بادام یې 2 دانې راکړي، وایي دا د هغه زوی له ورکړه ډېر کمزوری دی، دغه یو زوی دی، ده ته دې سترګې دي، دې اختر کې نه یم تللې، نه مې مور خپله شته او نه مې په پېښور کې 2 ورونه دي سره پوښتنه یې هم راله نه ده کړې چې خورې څنګه یو څه دي حالات دی، چې خورې ښې شپې وکړه، موږ ونه شرمې په پردي قوم کې پرته یي، دا تسلي هم راله نه ده راکړې، نو پاتې لا ټلیفون خبرې او یا راته کو ټولې جنکو خپل ورونو بوتللې شپوله، ورونه ورپسې راله، زما هېڅوک هم نه و چې زه یې بوتلې، خپله مور مې مړه ده. اختر کې د بچو له جامې چا وکړې؟ نه چا هم نه دي کړي، ما نه لږه غلا وشوه، صدقې مې جمع کړې وې، چا مې نه وې ورکې شوې، بیا به مې دوی له شهینه کړې وې، او ما وتل چې بچیانو غوښه اختر دی، غوښه بل له پخه کړه به وخورئ. کتونکو نن تاسو زموږ پروګرام بهسرې کې د یو ډېر دردمنې تورسرې خبرې واورېدې، زما خو نوره ژبه یقیناً چې ودرېده، ولې چې هغې به تاسو هم کتلي چې کوم حال دی او څه دي. زه به نور څه ووایم، خو دومره به ووایم چې
و د بنګلې نوابه و د داستار واکداره و د دې معاشرې اختیار لرونکې واک لرونکې و د انسانیت په جامه کې هغه انسانه چې زه تا ته نور څه ووایم خو دومره به درته ووایم چې سبا بیا د اخبار یو سرخي جوړه شي سبا بیا د وحشت یو تورتم جوړ شي سبا بیا د مایک او د کیمرې د نظر څو ښکار شي و اختیار کوونکه و واکداره و خانه و نوابه و ملکه راشه نن د اخبار د سرخۍ نه مخکې نن د مایک او د کیمرې د نظر نه مخکې نن د شور او د غوغا او د ماتم نه مخکې د دې تورسرې په سر لاس جوړ شه د دې تورسرې په سر پرده جوړه شه د دې تورسرې د سر څادر جوړ شه د دې تورسرې د خپو او د لاسونو د عزت سرچشمه جوړه شه وکړه د دې تورسرې غم چې نن څوک د خپل معیار او مقدار ونه غورځي څوک د خپل مقدار ونه غورځي کني قسم په خدای چې نن ډېر د دې په درد کې زور دی سبا ته شور جوړ نشي کتونکو تاسو ته چې زموږ په سکرین باندې کوم نمبر په نظر راځي تاسو کولی شئ چې د دې نمبر په ذریعه باندې تاسو د دې تورسرې سره خپله مالي مرسته وکړئ او د دې غم غور وغواړئ لکه څنګه چې موږ ته خپلې تورسرې ډېرې ګرانې دي دا هم د چا تورسرې ده دا هم د چا عزت دی دا هم د چا خور ده دا هم د چا مور ده دې سره زه تاسو نه خپل پروګرام کې اجازت غواړم د الله په امان